ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو او د تفسیر او ترجمې ټولو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمې دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې د صحت جامه په تن ولرئ او ورځ هم په خیر پیل کړئ. رب العالمین جل جلاله د سورة البقره 15 نمبر آیت کې الله تعالی هغه خبره ذکر کوي چې حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی د هغې نه بعد وکړه چې کله شیطان انکار وکړ او بیا الله تعالی آدم علیه السلام ته وایي چې ته اوسېږه په جنت کې او دغې جنت نه میوې خوره، د جنت نعمتونه ستا په خدمت کې دي. الله تعالی حضرت آدم علیه السلام څلورم جنت ته بوته، جنت عدن ته. ډېر ښایسته ځای و، هر قسم نعمتونه، هر قسم خوراکونه د رب العالمین جل جلاله د طرف نه حضرت آدم علیه السلام ته تیار او مقررو. الله ورته فرمایي تاسو چې کوم ځای کې خوښه کیږي خوراک کوئ، طبیعت هم چې چیرته ښه وي هلته نه د جنت د نعمتونو نه خوراک کوئ. خو که څومره نعمتونه ډیر شي انسان مدني الطبع دی چې څومره ښایسته ځای ورته جوړ کړي خو چې ملګری ورسره نه وي نو انسان خفه. د ژوند ملګری د انسان د پاره د نارینه د پاره زنانه دی او د زنانه د پاره نارینه. دوی دواړه الله تعالی د زندګۍ د پاره دا جوړه پیدا کړي، یو د بل نه نیمګړي وي. که یو زنانه وایي چې زه بغیر د خاوند نه پوره یم نو دا غلطه وایي، که یو نارینه وایي چې زه بغیر د بیبي نه مکمل یم نو دا غلطه وایي. ځکه قرآن د دې دواړو د تسلی د پاره یو خبره کوي، هن لباس لکم و انتم لباس لهن. تاسو یو بل ته د جامې مثال لرئ، نو انسان نه چې جامه کوزه کړي نو عورت ښکاري. کومه زنانه چې د هغه نکاح نه شوی نو هغه دغسې مثال لري پوره نه وي. کوم نارینه چې هغه نکاح نه کړی د هغې مثال دغسې وي پوره نه وي. نو دا دواړه الله تعالی یو بل سره لازم او ملزوم پیدا کړي، د دې نه بغیر نشي کېدلی. نو حضرت آدم علیه السلام جنت عدن ته لاړه، هلته ویده دی. الله تعالی د چپې پختۍ نه ورته حضرت حوا رضی الله تعالی عنها زمونږ او ستاسو د ټول انسانیت مور الله هغه پیدا کړه. کله چې الله تعالی حضرت حوا بیبي پیدا کړه نو دا د کم ځای نه الله تعالی د آدم علیه السلام د وجود نه جوړه کړې وه، نو دا د چپې پختۍ نه جوړه وه. آدم علیه السلام چې کله سترګې پرانستلې د خوب نه پاسید، ګوري چې سر ته یوه زنانه ناسته ده. آدم علیه السلام ته پوښتنه کوي ته څوک یې؟ ده ورته جواب ورکړه زه حوا یم. آدم علیه السلام ورته وایي ستا نوم ولې حوا دی؟ دی ورته وایي حوا زما نامه ځکه حوا ده چې زه د حی نه اغستل شوی او جوړ شوی یم، ژوندي انسان الله تعالی جوړ کړی یم. او بعض علماء کرام د حوا ترجمه داسې کوي چې حوا هغې سور رنګ ته وایي چې هغه توروالي ته مایلی. نو د حوا رضی الله تعالی عنها په لاندیني شونډه کې یو سور داغو او دغه داغ توروالي ته مایلو، نو د دې وجې نه ورته دغه نوم اغستلی شوی دی. دا تسمیه د کل ده په اسم د جز سره. نو آدم علیه السلام طبعا حوا بیبي ته لاس اوږد که، نو الله منع که چې نکاح به تړل کیږي او مهر به هم ورکې، بیا د هغې نه پس دا تا دپاره جایز ده. نو علماء کرام فرمایي چې مهر د آدم علیه السلام
د حوا بیبي د پاره په رسول الله مبارک باندې 100 ځله درود ویلو چې 100 ځله په رسول الله مبارک باندې درود وایا دا ستا د طرف نه مهر شو حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ته. الله فرمای وقلنا اویل مونگا یا آدم اے آدم علیک السلام اسکن اسیگا انتت و زوجکا و بیبستال جنتا پا جنت کی دوان پا جنت کی اسیگئی وکلا فرائی منها ددی جنتنا رغدن فراخا رغدن اے واسعن فراخ خوراک کوي سپا بندی در باندې نشتا حیث شئتما چرتم چې خوخوي د جنت په کم ځای کې چم خوخی الته خوراک کوي نعمتونه بشمار دي. خدا یو خبره یاد ساتي ولا تقربا منز دې کېږئ تاسو دواړه هذه الشجره دغه اونتا ولا تقربا منز دې کېږئ هذه الشجره تا دغه اونتا بالاکل منها خوراک بتنه نه کوي او کچیرته نږدې شوي ورته فتکونا نو شئ به تاسو من الظالمین د بې انصافانو نه ځان سره به انصاف ونه کوي نو یا فتکونا من الظالمین شئ به تاسو د تاوانیانو نه ځان ته به لوی تاوان ورکوي. د جنت د ټولو نعمتونو اجازه الله ورکړه مګر د یوې ونې اجازه الله تعالی ورنکړله. ولا تقربا منزدی کی گئی هذه الشجرتا دغی ونیتا دیکھ نقصانو دیتا نقصان ورکونو ذکر اللہ تعالی منعک اورتے ویلی چی دیتا منزدی کی گئی. پا دی آیت مبارک کی دا حضرت آدم علیہ السلام دا بی بی ذکر ورسره هم اوشو چی آدم علیہ السلام دا سر بی بی پا جنت کی وسیدلا. حوا رضی الله تعالی عنها مبارکه چې دا زمونږ استاسو مور ده دا د چپې پختۍ نه الله تعالی پیدا کړه نو علما وایي چې د نارینه چې ښي طرف پختۍ وګورې جوړه جوړه ده مګر ګس طرف پختۍ یوه پختۍ یې بې جوړې ده د هغې جوړې نه الله تعالی حضرت حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کړه. همدغه وجه ده چې انسان طبعا یعنی نارینه طبعا د زنانه سره محبت لري. څومره مشقت او تکلیف چې دغه نارینه د زنانه د پاره برداشت کی یعنی د خپل بیبي د پاره چې څومره تکلیف دا نارینه برداشت کی نو په دغه تکلیف باندې تنګیږي نه بلکې دغه نارینه په دې تکلیف باندې لذت او خوند اخلي. وجه دا ده چې دغه زنانه د نارینه د وجود جز ده دا د نارینه د وجود نه پیدا ده نو دی ورسره طبعا مینه لري. د دې وجنه یو مثال به ووایم چې سره پوی شو پیخه بچی که چیرته ډیره زیاته ناروا وکي ولیکن مور ورسره ضد نه کوي خیره ورته نه کوي ولې نه کوي دا ځکه چې دغه اولاد د دې مور نه پیدا شوی دی او د دغه مور د اندام یعنی د وجود یو جز دی یو حصه ده نو دی نه غواړي چې خپل بچی خفه کي. نو دغسې دا زنانه دا هم د نارینه د وجود یو جز ده نو نه غواړي نارینه چې دا خفه کی او طبعا دغسې ده الله مکه چې طلاق تر منځ راشي نو که مخکینی هغه زنانه ته خاوند طلاق ورکي نو هم تر ډېر وخته پورې د ده د یاده وځي نه محفل کې ورسره نه یو ځای کېږي مګر د زنانه د یاده زر وځي. کله چې آدم علیه السلام پیدا شه او جنت کې د آرام وکړه د هغې نه بعد الله تعالی د د چپې پختۍ نه چې حوا بیبي پیدا کړه نو آدم علیه السلام سترګې کولاوې کړې نو بیبي ته لاس ور اوږد که طبعا د نارینه د زنانه سره محبتي نو آدم علیه السلام ورته لاس اوږد که الله تعالی ورته د هغې نه منع وفرمایله. رب العالمین جل جلاله فرمایي آدم علیه السلام نکاح به تړلی کیږي مہر به پکې مقرریږي د هغې نه بعد دا ستا دپاره جایزه ده او ستا دپاره د بیبي په صفت باندې ده. حضرت آدم علیه السلام وایي الله زه د دنیا نه تش لاس راغلی خدایه ما سره خو هېڅ هم نشته مهر کې ورته څه ورکم. رب العالمین جل جلاله ورته فرمایي ستا په اولاد کې یو پیغمبر راځي نوم به محمد رسول الله وي زما محبوب پیغمبر دی په هغې پیغمبر باندې 100 دفعې درود ووایه دغه درود دا به په مهر کې حضرت حوا رضی الله تعالی عنه ته حساب شي
حضرت آدم علیه السلام پر رسول الله مبارک باندې 100 زله درود ویلې. دغه 100 زله درود دا د حضرت حوا د پاره الله تعالی د مهر په طریقې مقرر کړ. سبحان الله، زمونږ استاسو د پیغمبر څومره ښایسته مقام ده. لا پیدا نه ده مرتبه دومره اوچته چې بابا په درود وای. دویم د دین دا مسله ثابته شوه چې نکاح په برکتی ځایونو کې تړل پکار دی. د آدم علیه السلام نکاح په ځمکه نه په جنت کې وشوه. همدغه وجه ده چې علما کرام لیکي نکاح په جماعتونو کې تړل، مسجدونو کې تړل یا نور داسې ځایونه چې هغه بهتر دي، هلته نکاح تړل بهتر دي، ځکه رسول الله مبارک به نکاحونه مسجد کې تړل. اوس ته تراشو چې حوا بیبي د چا په پختۍ نه پیدا ده، نو پختۍ کږی، نو پختۍ چې کږی وي او دویم صفت په دې پختۍ کې دا ده چې کمزورې وي په نسبت د نور اډوکو دا کمزوری. نو زنانه کوم دا دوه صفت دي علما لیکي. یو طبعا د په وجود کې کوږوالی پروت دی، دویم د وجود کمزوری دی. که ډېر هم قوي شي خو د نارینه نه وجود قوي کیږي نه. دا د دغه وجه ده چې د پیدایښت داسې څیز نه شوی چې هغه کمزوری دی او کوږوالی دی پکې. نو د په وجود کې طبعا کوږوالی هم پروت دی او د په وجود کې نازکتیا هم ده. نو ته به د دې د نیغولو ډېر کوشش نه کوې چې زه بالکل سیده برابر کم، نو ورور داسې کیدی نشي. علما لیکي خپله فایده د ده نه اخله. همدغې طبیعت کې چې د طبیعت کې کوږوالی هم دی، ته ورسره ګزاره کوه. او که یو سړی ډېر کوشش داسې کوي چې نه زه به ډېر بیخي سیده کم، نو رسول الله مبارک فرمایي که یو سړی حکمتي راشي چې زه دا سیده کومه، دغه پختۍ مګر سیده به یې نه کي، یو ټک به ناریږي او مات پشي. مطلب دا دی که یو سړی دا وایي چې بالکل به زه تابعداره کم خپل او داسې به یې تابعداره کم چې بیخي به زما نه خوځېدلی نه شي، نو ترمنځه به طلاق واقع شي او بیا به ځي، نو ګزاره به ورسره کوې. نو چې څومره کږه ده نو ګزاره ورسره کوه، خو سوچ کوه ډېر کوږوالي ته هم مه پرېږده چې د هغې صفت د پختۍ نه واوړي، ځکه پختۍ لږه کږی، نو لږ کوږوالی پکې خیر دی. ډېر کوږوالي ته به یې نه پرېږدې. علما کرام لیکي چې حکمت عملي نه کار اخله. کله ناکله تربیت د پاره یو گزار که ورکې نو خیر دی، خو داسې مه کوه چې ته همیشه کور ته راځې او زمری دې د بریتو نه نیولی او په نه خبره گزار او په نه خبره باندې لغته ورکول. لکه یو متل مشهور دی خلک یې کوي چې د زنانو باره کې وایي اگر خانه امدی زن بود زن دی اگر نبود جیشه دی. دا غلط دی. د محبت سیز الله پیدا کړی، محبت ورسره وکړه، نو دا هم غلطه ده. رسول الله مبارک زندگی ته وګورئ، هغه یو ځل د بیبیانو نه خفه شوی نو رسول الله مبارک ته جدایي اختیار کړه، مګر ګزار یې ونه که. او رسول الله مبارک فرمایي بهترین په تاسو کې هغه انسان دی چې خپل اهل ته بهتري کور کې اخلاق ښیي. او دا بار بار وهل هم مزه نه کوي، ځکه غټ انسان وي او تی راونیسي او لکه ماشوم وهل او ټکول ورته ورکوي، انسان په بدې ښکاري. نو باید چې سناسه ورسره حکمت عملي وشي. داسې بیخي سستېږم چې بیا هغه د یوه خبره هم نه مني، کله ناکله خبره او بعضې وخت کې د ادب دپاره که یو ګزار ورکړی شي نو خیر دی، هغه هم داسې چې اندامونه به یې زخمي کوي نه. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي، وایي چې یو مار راغی او یو پیر صاحب ته وویلې چې زه ستا نه بیعت کوم. پیر صاحب ورته وایي چې ما نه بیعت مه کوه ځکه زما شرایط سخت دي. وایي څنګه؟ وایي هېڅ چاته هم ټک نه ورکوې، که دا وعده ما سره کوې نو بیا درته بیعت در کوم او که نه ما سره بیعت مه کوه. مار وویل صحیح ده صاحب، هېڅ چاته هم ټک نه ورکوم. مار بیعت وکړه، بیرون لاړه، چې ګوري نو یو معصوم پې رامنډې کړې، ګزار یې وکړه، نو ده خو پیر صاحب سره واده کړې، نو دی ورته څه نه وایي. بل معصوم پې راغی، بل هلک پې راغی، بس تیم وهه او زیم وهه. خو یو هفته یې چې تېره کړه نو بیچاره داسې شه چې هغه پاک پوستکی ورته بالکل خیرن که او داسې نری واوړېده، څوک یې په لوټه وهي او څوک یې په تیږه وهي، دی چاته څه نه وایي. یو جمعه بعد راغی نو خپل پیر صاحب ته وایي چې ما ته دویمه وظیفه راکړه. هغه ورته وایي چې هلکه ته خو بیخي بدل شوی، ستا خو بیخي رنګ هم بدل شوی، تغیر شوی، دا ولې؟ وایي صاحب تا ما ته ویلي چې په چا باندې به غصه نه کوې او ټک به نه ورکوې. نو بس خلکو لاره وموندله، نور څوک مې وهي او ورته یې د الله بنده ما د ټک نه منې کړی. نو پرش نه خو مې نه یې منې کړی چې ماشوم در باندې ګزار کوې چې خرش پرش خو کوه که نه، د خلکو نه غوزان بچ کوه. نو دغسې که چېرته په کور کې داسې به هم سره اعلان پرېږدې چې بیخي بیا تا ته ګورم نه کله ناکله کور کې خرش پرش کول دا ښیي، خو ډېر هر وخت وهل کول دا نه پکار. او زنانو ته هم پکار چې د خپل خاوندانو عزت کوي، ځکه رسول الله مبارک فرمایي که سجده الله نه غیر بل چاته جایز وای نو ما به زنانو ته ویلي چې خاوندانو ته سجده ولګوئ. دې کې مرتبې د خاوند ته اشاره ده. بعضې زنان هم داسې بد زبانه یي، داسې هم نه ده پکار. په مولوي صاحب د زنانو صفات
بیان کړو، بیا د نارینه وی ډیر زیات حقوق بیان کړه چې رسول الله مبارک وی کده الله نه غیر سجده بل چاته جایز وې، نو ما به زنانو ته ویلو چې تاسو خپل خاوندان ته سجده ولګوئ. نو دا سړی مسجد کې ناست دی او د ښځه پورته کوټې ته ختلې، نو دی ورته آواز کوي چې د فلان لوري ما ته وګوره، د فلان کوي مورې دی خوا وګوره، زمونږ مرتبې دي واورېدلې چې الله تعالی خاوندان ته څومره مرتبې ورکړي. هغې ورته هغې ځینې آواز ورکوي د ادم خان پلاره الله دې کور ته راوله، دا به دې زه د غوږون نه وباسم. نو داسې هم نه پکار چې بیخي انسان ځان نه داسې بد اخلاق او هغه عادات خراب ځان کې راولي. نو باید چې یو بل ته احترام وساتلی شي. ولې خاوندان حاکمان دي، نو حاکم ته پکار دی چې خپل رعیت باندې رحم وکړي، او رعیت ته پکار دی چې د خپلو حاکمانو عزت وکړي. علماء کرام لیکي د ښځې او د شاګرد او د بچي سره به 3 قسمه عادت کاری، نو بیا به د زندگی تیریږي. کله نصیحت، کله خندا، کله گزار. که همیشه نصیحت کوي نو بیا وای زنانه وای دا ډېر غږیږي، د عادت داسې دی. او که همیشه خاندې په کور کې ورته او غصه دې یاده نه وي، نو بیا خلک وایي دا جنګداړی دی. او که چېرته همیشه گزار کوي بیا خلک وایي دا بد اخلاقه دی. نو دا 3 قسمه عادات به یاد لري، کله خندا، کله نصیحت او کله گزار. په دې آیت کې الله تعالی وایي چې اسکن انت وزوجک الجنه، اوسېږه ته او ستا بیبي په جنت کې. دلته الله تعالی په دې کې یو مسلې ته اشاره کوي. علما کرام د هغې نه دا مسله ثابتوي. امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه وایي چې دې نه دا مسله ثابتېږي چې ښځه به اوسېدو کې د خاوند تابع وي، ځکه الله تعالی آدم علیه السلام ته وایي اوسېږه ته او ستا بیبي، دا به هم در سره وي په جنت کې. نو معلومیږي دا چې دغه ښځه به د خاوند تابع وي. که خاوند د کوم ځای کې اوسېږي نو دا ښځه به ورسره هلته ژوند اختیاروي. داسې به نه کوي چې خانه داماد تی جوړ کړي، ښه خپل پلار کری ویسي. ضرورت مطابق خیر دی که لاړ شي، ولیکن داسې کول نه پکار، بیا دغه زوم هم بد ښکاري. دویمه مسله ته دا ثابته شوه چې کور به مخکې د واده نه جوړی، ځکه الله تعالی آدم علیه السلام ته مخکې جنت کې ځای ورکړ، بیا ورته د نکاح پروګرام جوړ کړ. نو دا به ښکلې طریقه راشي. که وروسته یې جوړ کړي هم ناروا نه ده. داسې نه دی ویل پکار که کور نه نکاح نه کېږي، نه، بهتره طریقه دا ده چې اول کور جوړ کړه ورپسې بیا د نکاح څه بندوبست وکړه. درېیمه مسله دی نه دا ثابتېږي چې ښځې ته به خاوند د کور انتظام برابرۍ، کور به ورته جوړی، ځکه کور د خاوند دی نو انتظام هم په خاوند پکار دی که نه. که دا کور د خاوند دی، کور برابر کې، باقي د کور کارونه به زنانه ځان ته خپله کوي، خو کور به ورته اول خاوند برابرۍ، د هغې انتظام او مستقل کور چې ورته وایي دغسې به ورته جوړ کړي. څلورمه مسله دا ده چې که د سړي دپاره څومره ښه انتظام وشي، مګر که د بیبي انتظام ورته ونه شي نو دی خوشحاله نه وي. طبعا دواړه دغسې دي. طبعا که زنانه ته هم څومره ښایسته کور ورکړي خو چې د سره د ژوند ملګری نه دی خفه وي، نو که کله مطالبه د خاوند وشو د زنانه د طرف نه، نو په دې د کور کې څوک خفه کېږي نه. او که چېرته د الګ د طرف نه د واده غوښتنه وشوه نو دا طبعا دي، په دې به سره خفګان نه وي، خو چې بې عزتۍ ته لاس وانه چوي. ځکه شریعت مونږ ته وایي که وس مو کېږي نو د خپلو بچو نکاحونه په وخت باندې وکوئ. پنځمه مسله دا ثابتېږي چې حوا بیبي ناسته او آدم علیه السلام ورته لاس اوږد که. دې نه دا مسله ثابتېږي چې د جنې غوښتل به د نارینه د طرف نه وي. زنانه به خپل کور کې ناسته وي، د غوښتلو دپاره به د هلک د کور نه جرګه ځي. داسې به نه کوي چې هلک په کور کې دی او د زنانه د کور د طرف نه به جرګې لاړې شي. دغه واده بیا ښه طریقه نه وي. شپږمه مسله دا ثابته شوه چې حوا بیبي خاموشه ناسته وه او د آدم علیه السلام لاس مبارک ورته اوږد شه. نو د زنانه په طبیعت کې حیا ډېره مزه کوي، دا به حیاداره وي. زمونږ ستاسو معاشره کې خلک هغه جنۍ خوښوي چې کم کې حیا ډېره وي، او چې دا په خپله د حیا الفاظ د خولې نه لرې کړی او بې حیایي تملا وتړي، نو د هغې زنانه صحیح ده چې دی به ووایي ما په خپل خوښه واده کړی، خو وروسته به دته بیا پیغور پاتې. کله که په کور کې جګړه راغله نو خاوند به ورته وایي چې زه خو در پسې نه وم راغلی، که نه خواښې خو یې ورته وایي. قرآن چې څه وایي نو په هغې کې ډېر حکمت دی. بل د دې اسکن نه یو مسله ثابتېږي چې الله تعالی ورته وایي اسکن اوسېږه، مطلب دا چې دا د همیشه ځای نه دی، ګوره څه وخت دپاره دلته اوسېږه، د هغې نه بعد به بیا د جنت نه وځي. بل الله تعالی ورپسې وي وکلا منها رغدا حیث شئتما، خورئ تاسو منها د دې جنت نه رغدا فراخه حیث شئتما، چېرته هم چې خوښه وي. رغد بې مشقت او بې خطرې خوراک ته وایي، چې بې مشقت او بې تکلیف او بې خطرې خوراک کوئ. او شئتما دې کې وسعت د رزق ته اشاره ده چې جنت کې ډېر نعمتونه دي، خورئ. دلته یو بله مسله علما کرام کوي چې یوازې الله تعالی آدم علیه السلام ته ونه ویلې چې کل انت وزوجک، ته خوره او ستا بیبي، ځکه که داسې ویلی وی نو بیا به بیبي د ده په خوراک کې تابع ګرځېدلی وی.
په دې ځای کې ورته وایي وکولا خورئ تاسو دواړه. نو دینه دا مسله ثابته شوه چې ښځه په خوراک کې د خاوند تابع نه ده. څه چې خاوند خوري نو که د زنانه طبیعت نه مني نه دی خوري، او که مني نو ودی خوري، بلکې زنانه به د خپل مرضی مطابق خوراک کوي. چې کله طبیعت ته کېږي نو خوراک دی وکړي. ضروري نه ده چې دی به خاوند د ډوډۍ ته کېناستو دی به ضرور کینی. نه، که داسې وشو چې اجتماعي خوراک یې وکړو دی کې خو برکت دی. مګر داسې نه چې اوس یوه زنانه د هغه وږې ده او دی وایي نه صبر وکړه چې زما خاوند راشي او بیا به ډوډۍ وخورو. چې راشي او د ډوډۍ خوړلی یو خاوند ورته وایي ما ته دې ولې صبر ونه که او ګزار پې شروع کړي. شریعت وایي داسې به نه کوي. نو داسې به نه کېږي. مګر که یو ځای خوراک کوي نو په هغې کې خیر دی او بیا د هغې مطابق چې خپل د کور د زندګۍ مطابق چې زنانه د خپل خاوند سره په یو کور کې اوسیږي او د هغې د خوراک او د انتظام خیال وساتي، دا خو بهتر دی. مګر حق دا دی چې کله اوږې شه دی خوراک کولی شي او په یو ځای خوراک کولو کې خو برکت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي یو ځای خوراک کوي دی کې برکت دی. بله ته دا مسله ثابته شوه چې حیث شئتما، دې نه دا مسله ثابته شوه چې ښځه به خاوند په دې خبره نه مجبوره کوي. خاوند چې ښځې ته ووایي چې دا به خوري او دا به نه خوري، نه، حیث شئتما په کور کې چې څه خوښوي هغه دې خوري. ضروري نه ده چې ته به پې پابندي ولګې ځکه دا کور اوس د هغه هم دی نو خوراک به کوي پکې. نو حیث شئتما چېرته هم چې خوښوي نو یو ځای خوراک دې کې برکت دی. امام غزالی رحمت الله علیه یو واقعه لیکلی چې یو یهودیو کور ته راغی. لاره کې د نبی علیه صلات وسلام خبرې واورېدلې. مبارک صحابو ته وایي چې یو ځای ډوډۍ خورئ دې کې برکت دی. یهودي کور ته راغی، خپلې بیبي ته وایي بیبي وږی شوی ما ډوډۍ راوړه. بیبي ورته هر څه راوړل، مخې ته ورته کېښودل، بیبي روانه شوه. د خپله بیبي د لاسه ونیوله، وایي نن یو ځای ډوډۍ خورو. بیبي ورته وایي خاوند دا ادب دې د چا نه یاد کړی دی؟ تا خو به ځان ته ډوډۍ خوړله، دا ادب د چا نه یاد که؟ او ورته وایي نن په لاره روانم، د مسلمانانو پیغمبر خپل صحابو ته ویلې یو ځای ډوډۍ وخورئ په دې کې ډېر برکت دی. ما ویلې راشي نن پې تم عمل وکړه چې دې کې څه برکت دی. ښځه ورته وایي خاونده دا څومره وخت تېر شوی دی زما سره د یو ځای ډوډۍ نه خوړله. زما په زړه کې دا ویره راغله چې زما دا خاوند زما سره محبت نه لري، بل چا سره محبت دی. ما سره ډوډۍ نه خوري، کېدی شي بل چا سره محبت وي. نو دا څو کالم تیر شول، یو ځای ډوډۍ م نه ده خوړلې. نن مې درته په دې قطغ کې زهر اچولي، اراده مې د دې کړې وه چې زهر به درکم او ځان به در نه بېغمه کمه. نو نن یې در سره نه خورم او بیا به یې در سره وخورم. خاوند ورته وی وا بیبي زه چې زو د مسلمانانو پیغمبر ته ایمان قبلو. ولی وی دا یوه خبره مې د مسلمانانو د پیغمبر ومنله، د زهر د خوړلو نه او د مرګ نه بد شومه. که ټولې خبرې د دې پیغمبر واورم نو بیا به څومره په ژوند کې ګټه وکړم. دواړه را روان شو، راغلو رسول الله مبارک ته. دواړو د ایمان ښکلی زیور واغسته او ایمان قبول که. نو یو ځای خوراک کې اجتماعي خوراک کې خو برکت دی، خو مګر که چېرته عذر راغی داسې وخت راغی چې د دوی سره تر منځه لکه وږي شوي وو، کولی شي جدا خوراک وکړي. نو رب العالمین جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې عجیبې نکتې وایي او علما کرام بیا د هغې نه ثابتوي دې دپاره چې امت ته مسائل د قرآن عظیم الشان نه اسانه شي. وقلنا یا آدم اسکن، ویلی مونگا یا آدم علیہ السلام اسکن اسیگا انتتا و زوجک استا بی بی الجنتا پا جنت کے وکلا خورئی منها د دی جنتنا یا د نعمتونو د جنتنا رغدن فراخا حیث شئتما چرتم چې خوخوي پابندی در باندې نشتا. د جنت په کوم ځای کې چې خوراک کوي رب العالمین جل جلاله فرمایي پابندی در باندې نشتا. وکلا منها خورئ د دې جنت نه رغدن فراخه حیث شئتما چرتم چې خوخوي. ولا تقربا منزدې کېږئ هذه الشجرة دغې ونې ته. الله ولې منع کړي؟ علما کرام لیکي وایي دا یې ځکه منع کړه چې دوی ورته نقصان کو او مغه نقصان یې وکړه که نه. لکه اوس مثال په طور کجوره ښه شی دی، خو لیکن چې د یو انسان شکر ډېر زیات نو ډاکټر ورته وایي دا مه خوره، شکر دې ورسره زیاتېږي. نو مطلب د ډاکټر خو د سړي سره دشمني نه وي، مطلب یې دا وي ستا صحت خرابوي. بوره ډېره مه خوره، مطلب یې دا نه چې د دې سړي سره دشمني ده، مطلب یې دا نقصان کې درته. نو آدم علیه الصلاة والسلام ته هم نقصان کو الله تعالی ځکه منع که، نو هغه نقصان بیا وروستني آیت کې یادېږي. ولا تقربا هذه الشجره منزدې کېږئ دغې ونې ته، نزدې نشئ خوراک خو یې پرېږده.
فتکونا کچیرته تاسو نږدې شوي ورته فتکونا شی به تاسو من الظالمین د بې انصافونه من الظالمین د تاوانیانو نه ځان سره به بې انصافي وکړئ او ځان ته به تاوان ورکئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.